د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس د دې شورا له غړو سره په ګډه د دغه ولایت د پوهنې له رئیس سره د لیدنې پر مهال د یاد ادارې له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه وکړه او د دغه ریاست له مراجعینو سره د کاري بهیر د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړې. په یاده کتنه کې د دې ادارې د مراجعینو لپاره د غوره او پر وخت خدمتونو وړاندې کولو ټینګار وشو. از بخش ها و از مدیریت های مختلفی در ریاست معارف دیدن کردیم، نظارت کردیم و کارها الحمدلله بسیار به شکل خوبش پیش می رفتن. با مراجعینی که در ریاست معارف امروز کار داشتن ملاقات کردیم، با 3 نفر مصاحبه انجام دادیم. اونا هم سطح رضایتشان الحمدلله بسیار بالا بوده و الحمدلله کارها بسیار خوب پیش میره و از یک طرف ما مطابق لایحه کاری خود کار میکنیم، از یک طرف دیگه مسئولین هم انشاءالله که در امور کاریشان بسیار رشد میکنه. له بلې خوا هغه ښاریان چې د بلخ د پوهنې ریاست ته د خپلو ستونزو د حل په موخه مراجعه کړې د یاد ولایت په کچه د اداري خدمتونو د ښه والي په برخه کې د بلخ ولایت د علماو شورا له ترسره شویو کارونو څخه ستاینه وکړه. آمدن از اینا بالای کارها، بالای افرادی که در اینجا کار میکنه تاثیر خیلی ها مثبت داره. انشالله آمدن از اینا خیلی خوب است و امیدوار هستم که در آینده هم اگر ما یک بار نمیشه که حتی که 6 ماه یک بار اینا یک نظارت کنن، بیاین اول پرسی کنن، انشالله که کارهای ما دیگه هیچ مشکلی نمی داشته باشه و حالی هم شکر مشکلی وجود نداره. از وقتی که شورای علما تشکیل شده از کارکردشان الحمدلله خیلی راضی هستیم. خب زحمت میکشن، خب پشتکار هستن و از تمام اداره الحمدلله ما برای فیلال شخصا خودم راضی هستم. هر جای رفتیم الحمدلله کار پیش بردن، خیلی با اخلاق و خیلی با خوشخویی به امر ما برخورد کردن. باید ویل شي چې د علماو شورا د کاري لایحې په لومړۍ ماده کې د دولتي او پوځي څانګو له څارنې څخه یادونه شوې چې موخه په دغو ادارو کې د هیوادوالو لپاره په چارو کې سمون دی.